تو کومه دا کومه جلسه چې اوس د پی ټی آی د روان ده د تظاهرات او جلوس دنه بغیر خو تاسو هسې بل څه نسئ کوی کوتک ته ولاکه لاس کوي نو دا د پی ټی ایم دا جلسه یې دومره پیکا کړله ټول ځوانان پښتانه سرتیري هغه لاړ په اسلام آباد ورننوته تاسو بس همدا منظور هو کوئ مولانا برادي دلته چې کوم دی مونږ په دوه ډلو ویشلي یو جنرال صاحب که دې ته ته فکر وکړې پی ټي آی ته چې کوم دی هلته هم ټول پښتانه دي او دلته که نه د اسلام آباد اصلي پښتانه هغه دي تاسو خو عدم تشدد والا یې پوه سئ عدم تشدد دا معنا چې چا در کې لاس ومنډم ته به څه نه وایه وایي نه خدای دې نه کوي جنرال صاحب ته څه وایه مونږ پښتانه یو مونږ پښتانه جنرال صاحب ښه وعلیکم ستړی مشه تا خو هم دې بګو مګو عکس لګولی ده دا دې ولې لګولی ده په تا باندې سړی درېدلی یو خو د شترمرغ عکس ولګوه مکه جنرال صاحب هغه خو تل ملي شهید دی که نه عثمان کاکړ دی شهید ده دا ملي شهید ده دا مردار به پکې څوک نه جنرال صاحب اوس ګوره که هغه خواته دی او که دې خواته دی ټول خو یو پښتون دی وا جنرال صاحب هاي دا شل کاله چې دغه چې خو زه م وایم خو دلته د جنرال خبرې په حق دي دی چې کومې خبرې کوي وایي چې مونږ ازادي په توره ګټلې ده تاسې تورې ته لاس کوي او زمونږ مشر چې کوم دی نو تورې سره نه لګي دلته خبره هغه ته ډاکټر په نسخه کې لیکلي چې تورې ته به لاس نه کوي ښه جي دا خبر ده نو که زه وایم چې دی دې توره نه هلي نو مونږ له دې ووایي چې تاسې والئ هغه ته یې لیکلي چې هېڅوک به هم نه اخلي وایي ښه جي ښه زما اوس سر خلاص شو نه که نه جي چې شته وایي جي ښه سر اقمینه دا سړی سر او بیخې پرېږده دا پوهې که اقمینه جی تاسو لږ ویټ وکئ جی دا غسې ده پکې دم وګوره دا زمونږ کس دی جنرال صاحب هو که نه دا جي معنا یعنې محترم کس سلام محترم والا کله غلط کمیټونه مه کوئ د سړي زامن شل ګوره بلاکوم هم دا یو خو بلاک سه لاړه دا 45 بلاک دا د هغه د ډاکټر صاحب اشرف غني لاسته راوړنې دي جمهوریت ته دا ولا که بل شی اوس که نه ریکمنډ وکړه دا ښه ده دا د بلاک بټن ده جنرال صاحب تاسو نه یوه اهم پوښتنه لرم تاسې د عمران خان په باره کې څه وایي عمران خان خو زما جګري یار ده جګري او که زه چېرته هغه سپورټ کم بیا څنګه ده ته به مونږ سره لکه سپورټ کوې سپورټ چې شته وایي لکه مونږ سره به مرسته کوې که نه د چی شي مرسته خیرات خورو ولا دلته خو بس ټولې کیسې دغه رقم ته دي جنرال صاحب چې مونږ چارې پارټۍ ته اوړو نو هلته پکې ګټه وینو دا خبره ده مونږ خپلې ګټې پسې ځو که اصلي خبرې ته راسو مونږ خو دا خبره نه رسوا کوله استخبارات حال نه وایي نو تا بس راباندې وویلې نو زه به یوه خبره وکړم چې مونږ چې کوم دی لکه هرې ډلې ته چې ځو دغه مالي مرستې دی الله پاک په مونږ نه ودروي نو مونږ د چپ لپاره ځو غریبانان یو څه وکړو بس دا څومره چې په ټیک ټاک کې ته وینې ګوره دا څومره چې ته په ټیک ټاک کې وینې دا ټول د ګیفټو لپاره راځي جنرال صاحب صفا به یې سره وایو دا مشوره وکړي خپل ملګري سره راغونډ کړي ورته وایي چې ته به له ما سره بحث کوې بس زه به په پی ټي ایم درېږم ته به پی ټي آی بس دغه کیسې دي جنرال صاحب نو اوس خو مې تا ته د زړه راز وویلې چې ته چاته ونه وایې نو جنرال صاحب دا بس تا مې